د افغانستان په اړه د جان بس له سفرونو د اسلامي امارت هرکلی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف ناظري پاکستان او قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جان بس د تازه پلان شویو سفرونو هرکلی کړی دی. نوموړي په یو تلویزیوني بحث کې وویل چې جان بس په افغانستان کې د کار تجربه او له وضعیت سره یې ښه اشنایي لري او دوی دا ګڼي چې ګواکې امریکا د افغانستان واقعیتونه درک کړي او د دوی سره د مستقیم تعامل تیاری نیسي. د ناظري په باور د امریکا بهرنی سیاست او ډیپلوماسي د واقعیتګرۍ پر تیوري ولاړ دی او دغه هیواد به دې ته په کتو چې د افغانستان اسلامي امارت پر افغانستان واکمن دی د دوی سره مخامخ تعامل ته مخ وړوي. نوموړي له زیاتو جزئیاتو پرته دا هم وویل چې امریکا د اسلامي امارت چارواکو سره د مخامخ خبرو تمایل هم لري او ښایي نور د پاکستان او قطر چارواکو سره د افغانستان په تړاو د بحثونو او دوی ته په وسیله د پیغام استولو پر ځای مستقیمو تماسونو ته هم مخه کړي. د نظري څرګندونې او د جان بس دا سفرونه داسې مهال دي چې ویل کېږي په نږدې وخت کې د اسلامي امارت د استخباراتو یو پلاوی هم قطر ته ځي او د امریکا استخباراتي استازو سره به وویني. د دغو لیدنو جزئیات نه دي په ډاګه شوي او نه هم د افغانستان اسلامي امارت ویاندویانو په اړه څه ویلي دي. په وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت او سیمې هیوادونو ترمنځ یو پر بل نیوکې لیدل شوي او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له خاورې د ترهګریزو فعالیتونو اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان اسلامي امارت چارواکو بیا پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د سیمې 3 هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړي دي.